بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا القلم خبرندوی اداره ده. زه تسلیم او دا د فکری سمون خبرونه ده. په دې خبرونه کې فکری، علمی، سیاسی او نظامی شنندانو او د ټولنیزو مطبوعاتو فعالانو سره خواله کوو. د فکری سمون دا خبرونه مو د فلمونو او سریالونو زیان ته ځانګړې کړې ده. هیله ده خبرونه تر پایه تعقیب کړئ. فلمونه، سریالونه او تلویزیوني ډرامې د فکری جګړې هغه تر ټولو مؤثره وسله ده چې ډیری وخت د یوې کورنۍ د ټولو غړو عقیدې، فکرونه او کلتور یو ځای بمباروي، له منځه یې وړي او پر ځای د الحاد، سیکولریزم، بېدیني او نورو بدبختیو بنیاد ږدي. زموږ د ټولنې درې برخې بدبختۍ او نارواوي له فلم او سریال څخه سرچینه اخلي. یو له هغو عواملو څخه چې غرب او غرب پلوه غړي غواړي د هغوی په واسطه د سپېڅلو سوچه او الله عز وجل ته د منقادو مؤمنانو فکرونه او زړونه بدل او واړوي، هغه د غربیانو د کلتورونو، دودونو او رواجونو څخه د ډک شویو سریالونو او فلمونو ډکول او ترتیبول دي. دوی په دا ډول سریالونو او فلمونو کې خپل د مردودو دودونو او ناقصه خدایانو بشپړ انځور وړاندې کوي، ترڅو د حق د لارې لارویان او داعیان ورڅخه تر تاثیر لاندې راشي، خپل رښتینې او رب عز وجل ته تلونکې لاره ورکه او په شیطاني دسیسو کې راګیر او په پایله کې له مبین دین څخه منحرف کړي. که غواړو چې د شیطاني وسوسو تارونه او تسلسل وشلو، نو باید د دا ډول ګناه راوړونکي څیزونو له کتلو څخه ډډه او اجتناب وکړو، ترڅو کامیابه او د اسلام په سپېڅلي مدار کې راګیر واوسو. اوس هم د یادې موضوع اړوند د مولوي ناصر منصور صاحب نظر اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو واضح حقیقت دی چې موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې هرې خواته د منکراتو او فحشاو سیلابونه را روان دي او ټولنه یې محاصره کړې ده، لکه د ناوړو او فاحشو فلمونو آزاد بازار، بېواکه تلویزیونونه او راډیوګانې، د موبایل او انټرنیټ غلط استعمال، بېحیایي او بېحجابي، په علمي څانګو او ادارو کې د بېګانه سړیو او ښځو ګډون او اختلاط او داسې نور. خو دې ته مو باید پوره پام وي چې هیڅ چاته دا بهانه نشي کېدای چې حکومت او رژیم فاسد وو چې دغه فساد او منکرات ته زمینه برابره کړې وه. د منکراتو او فحاشت وسایل ښه ډېر وو. دا بهانه نشي کېدای، ځکه د ایمان تقاضا دا ده چې مؤمن به د انحرافاتو څخه ځان ساتي. د شهواتو فتنه له نظر کولو څخه پیل کېږي، ځکه نظر دی چې زړه ته عشق او محبت ښکته کوي او د زړه محبت او عشق د دې سبب ګرځي چې بیا له هغه سره رابطه جوړول غواړي، خبرې، ارتباطات او ملګرتیا غواړي او بالاخره د شهواتو په فتنه باندې اخته کېږي. الله جل جلاله د سورة نور په 11 نمبر آیات کې فرمایي: وایي ای پیغمبره مؤمنانو ته چې خپل نظر په خپل واک کې وساتي. همدارنګه د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، فرمایي چې د سترګو زنا بېګانه ته نظر کول دی. نن چې په شهوت پرستۍ کې ډېر کسان ډوب دي، وجه یې بېګانه ښځو او سړیو ته نظر کول دي. په بازارونو او کوڅو کې بې حجابو ښځو ته ګوري، د تلویزیونونو فاحش پروګرامونه ګوري، په موبایل او انټرنیټ کې فاحش تصویرونه او فلمونه ګوري. دا او دې ته ورته اعمال د دې سبب سوي دي چې دوی یې د شهوت پر فتنه اخته کړي دي. همدا فاحش فلمونه دي چې موږ ځوان نسل یې بېلارۍ او شهوت پرستۍ ته سوق کړی دی. تاسو وګورئ په کوم کور کې چې تلویزیون موجود وي، هغوی اکثره وخت د سهار له فرضي لمونځ څخه بې برخې وي. اکثره ځوان نسل چې د اسلام او د اسلام له احکامو څخه لرې پاتې شوي دي، وجه یې دا ده چې د تلویزیون او موبایل پر سکرین د رسنیو له لارې بیکاره فلمونه او پوچ تبلیغات ګوري. د دې تبلیغاتو او فلمونو کتل ورته دا ګټه وکړي چې بیا د اسلام په شاعرو پسې بد وایي، ځکه څه چې رسنۍ او تلویزیون د سکرین پر مخ وویل هغه د دوی په دماغ کې قرار نیسي، نور یې ښه او بد نه څاري. پلار، مشر، رور او د کورنۍ مشرتابه ته پکار دي چې د آخرت له دردناک عذاب څخه هم ځان وساتي او هم د کورنۍ نور غړي وساتي. په خپل اولاد پسې دې څرک شي چې زما بچی او ورور څه عمل کوي. که ښه عمل یې کوه باید تشویق یې کړي، او که بد عمل یې کوه نو منع دې کړي. چې په بدو اعمالو کې یو عمل همدا فلمونه او سریالونه کتل دي. خو که چېرته پلار خپل اولاد له داسې فاحش فلمونو او سریالونو څخه منع نه کړي، نو د دنیا او آخرت له سختو مشکلاتو سره به مخ شي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو ټولنه په اسلام ښایسته او مزینه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د غرب حکومتونه، سینماګانې او کلیساګانې کوشش کوي چې ټولنو ته اسلام یو داسې دین معرفي کړي چې له جنگ، توري، قتل، لاس او پښو پرې کونې او پر خلکو د مذهبي تسلط پرته بل څه نه پیژني، نه نظام پیژني او نه پرمختګ
نه سوله پیژني او نه سوله ایز ژوند نه انساني عواطف پیژني او نه هم د بشري ژوند فطري تقاضاوي د ټولنې په ژوند کې تغییر د عقل، پوهې، فرهنګ او ذهني قناعتونو په وسیله نه بلکې د توري، ټوپک او سوټي په زور راولي. د غرب میډیا ټولنیزې رسنۍ په نه ستړي کېدونکي ډول د اسلام پر خلاف په دغه ډول زهرجنو تبلیغاتو لګیا دي. کوشش کوي د فکري جګړې له لارې د اسلامي امت بچیان په خپل دین، عقیده، اخلاقو او لوړو انساني ارزښتونو شکمن کړي او په ډول ډول منفي تبلیغاتو د اسلام حقانیت تر پوښتنې لاندې راولي. په دې لار کې د فکري جګړې ټول وسایل لکه میډیا، رسنۍ، سریالونه او فلمونه یې په کار اچولي ترڅو مسلمانان پر خپل دین بدګمانه کړي. راځئ چې د موضوع اړوند د ډیر ګران او محترم ورور نصیب زدران صاحب نظر واورو. پخوا به د نړۍ قوي هېوادونه یا لوی قوتونه په دې لټه کول چې په نورو یرغل وکړي، د هغوی ځمکه را لاندې کړي، د هغوی په خلکو کې یو څوک داسې پیدا کړي چې د دوی ګټو ته وفاداره وي او بیا د دوی قیمتي شتمنۍ او اقتصادي وسایل د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي. دا کارونه به د نظامي یرغل د لارې کېدل، خو نن سبا د نظامي په ځای دا کار د رسنیو په ډګر کې روانه دی. مثلا غربي هېوادونو وکول شول چې د فلمونو، د میډیا د پروګرامونو د لارې خپل کلتور آسیا ته ورسوي. د ډېرو هېوادو خلک چې ټول عمر غرب ته نه دي تللي، خو په دې فخر کوي چې پتلون او نیکټايي واغوندي، او بیا نورو خلکو کې یو داسې فهم پیدا شوی دی چې هغه سړي ته بیا د تعلیم یافته په نظر ګوري. خو په مقابله کې کله موږ په اروپایي هېوادو کې څوک نه دي لیدلي چې موږ د عربو یا د اسیایي هېوادو د افغانستان یا د پاکستان د خلکو غوندې کالي واغوندي، لونګۍ او خولۍ په سر کې یا پکول په سر کې په هغه باندې افتخار وکړي. د دې علت څه دی؟ یا موږ ځوانان موږ د اسلامي تاریخ یا د افغانانو په تاریخ کې ډېر اتلان تېر شوي، د هیڅ چا نه دي خبر، د هغوی کارنامونه نه دي خبر، د هغوی نومونه هم سم نه دي زده، یا د هغوی د بچیانو نه دي خبر، یا د دې نه دي خبر چې هغه چېرته پیدا شوي دي. خو په مقابله کې د هندي سینما یا د امریکایي سینماګانو د ټولو ډمانو د ژوند نه خبر دي. دوی په ژوند کې چې هر بدلون ورځي، پلانکي واده وکړو، د پلانکي د زوی نن د زوکړې ورځ ده، پلانکي طلاق ورکړو خپلې ښځې ته، د دوی د ژوند د هر پړاو نه خبر دي، دومره مینه یې ده ورسره. د دې علت څه دی؟ یا د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې هغه خلک چې مسلمانان یې په ټول عمر لیدلی نه دي، خو دوی مسلمان ته د ترهګر په نظر ګوري. خو کله چې د غربیانو یا د اروپایانو خبر وشي، نو دوی په ذهن کې یو داسې خاکه جوړه شي چې دا ډېر زړه سوانده خلک دي، ډېر بشر دوسته دي. حقیقت داسې دی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې هېواد نشته د مسلمانانو چې په اوسني وخت کې په کفارو یرغل ورکړی وي، خو په مقابله کې په هر ځای کې دوی په دفاعي جنګ لګیا دي. خو خلکو ته دا سوچ چا ورکړی چې مسلمان ترهګر دي او غربیان چې دي ډېر زړه سوانده او بشر دوسته خلک دي. یو بل مثال به هم درته وایم، د غربي خوراکونه چې لکه د سینډویچ او برګر او پیزا، دا په چین کې، په جاپان کې، په پاکستان او ایران او افغانستان دغو ځایونو کې خلک نن سبا ډېر په مینه سره خوري. دغو بیا د دغو خوراکونو دپاره خپل هوټلونه یا رستورانونه دي، لکه دا KFC او مکډونالډ او دې ته نور ورته ډېر داسې رستورانونه دي چې په ټوله دنیا کې جوړ شوي دي. کله مو د ځان سره فکر کړی دی چې مسلمانان یا آسیایي هېوادونه ولې نشي کولی چې خپل خوراکونه غربیانو ته ورسوي، په هغوی کې د دوی د خوراکو مینه پیدا کړي، یا داسې په ډېره لویه کچه باندې خپل رستورانونه هلته جوړ کړي. نو څنګه غربي هېوادونو وکولی شول چې خپل زموږ خوراک هم د دوی په خوښه وي، د دوی
د خوښې په رستورانو کې وي، موږ په ځای د دې چې په خپلو رستورانو کې خوراک وکړو، خپل هېواد ته هم ګټه ورسېږي، د هغې په ځای د دوی په رستورانو کې خوراک کوو او پیسې دوی ته ورځي. یو انګریز د مایکل ګوډمین هغه وایي چې که تاسې خپل پیغام په دیوال ولیکئ، په کاغذ باندې او په دیوال یې ولګوئ، نو یو کس چې په ورځ کې څو واره ورته ګوري، هغومره واره به د هغه په ذهن کې د پیغام په اړه فکر پیدا کېږي او ممکن یو داسې وخت هم راشي که هغه ستاسو پیغام سره موافق نه وي، نو کیدای شي هغه ورسره موافق شي. نو که په دیوال باندې لیکلی یو پیغام دومره مؤثر تمامېدی شي، نو نن سبا چې موږ د فلمونه یا سریالونه ګورو، په دغه کې خو ډېر پیغامونه نغښتي وي. دا خو داسې نه ده چې یو څو کسان راټول شي او ډرامه جوړ کړي. دوی باقاعده یو پلان شوی ترتیب وي، په هغوی کې ګوري چې د دغه خلکو دا کلتور دی، په دې به موږ داسې یرغل کوو چې د دوی ذهنونه داسې بدل شي. نن سبا موږ په هېواد کې چې د هندي او ترکیایي سریالونه دي، ځینې همدلته جوړېږي. د دغو هدف زموږ د اوله هدف چې دا یا ټارګټ آډینس چې ورته ویل کېږي، زموږ ځوانان دي. ډېری شیان زموږ د کلتور او د دیني اصولو خلاف دي. د دوی که جامې وګورو، که خبرې اترې وګورو، دوی ځوانان هڅوي چې د خپل کلتور سره بغاوت وکړي یا په اصلاح خپل د کلتور د سرو کرښو نه واوړي. او بیا چې ځوانان دا شیان ډېر وګوري، نو بیا په هغوی باندې نه د مشرانو خبره اثر کوي، نه د مطلب موږ علما دي یا نور خلک. هغوی که یو شی ډېر ځله وګوري، نو بیا هغه شیانو سره مینه هم پیدا کېږي او هغه عادي ورته ښکاري. دا یې تر ټولو غټ توان دی چې کوم ماته ښکاري. مثلا یو سړی یو ترکي سریال وګوري، په هغوی کې فحاشي وي، یو ځل چې وګوري ډېر عادته به عجیبه ښکاره شي، بیا چې بیا وګوري درېیم څلورم پنځم وار، نو بیا به عادي ورته ښکاره شي. او بیا که هغه کار په خپل وطن کې یا په خپل ځای کې کوي، ممکن یو څوک داسې ورته پیدا شي چې هغه هم دغه سریالونه متاثره وي، نو د دوی دوو ترمنځ چې یوه اړیکه جوړېږي، هغه به د افغاني کلتور د اسلامي روایاتو خلاف وي، خو دوی ته به ډېره عادي خبر معلومیږي او دوی به ډېر په اسانه کولی شي چې دا اړیکه جوړه کړي. د دوی په ذهن کې به هغه شی ختم شي چې ورته ووایي چې دا غلط کار دی، داسې اړیکه مه جوړوئ. او داسې صرف د دوی دوو ترمنځ نه وي، دا به په زرګونو په لکونو ځوانان وي. یعنی اول خبره ته بیا راځمه چې پخوا به د نړۍ قوي هېوادونو په نورو یرغل وکړ او هلته به داسې خلک پیدا کول په پیسو او په مراعاتو چې د دوی سره یې مینه پیدا شي. خو نن سبا د کلتوري یرغل د لارې ډېر په اسانۍ سره داسې وکړل چې دوی ناست په امریکا او په غرب کې دي او دلته د دوی مینوال پیدا شوي دي چې د غربي خوراک، د دوی د جامو، د دوی د کلتور ناسته پاسته او د خبرو سره مینه لري او په مقابله کې ځان او خپل کلتور ډېر کمزوری او په اصطلاح چې ډېر پاتې شوی ورته ښکاري. خو په دې پیړۍ کې اوس په دې نه کېږي چې ته ټلویزیون او رادیو بند کا او د دې لارې به د خلک رامنع کړي. نه، داسې هم نه کېږي. د دوی مقابله باید په قوي پروګرامو باندې وشي. یعنې نن سبا موږ سره سوشل میډیا ده، فیسبوک او یوټیوب او نور داسې هغه دي چې د ټلویزیون نه زیات کتل کېږي. باید قوي پروګرامونه جوړ کړو، بحثونه وشي چې ځوانانو ته دا ذهن ورکړل شي چې دا په موږ باندې کلتوري یرغل روان دی. لکه څنګه چې دلته نظامي یرغل هم وشو، نو داسې اوس کلتوري یرغل روان دی د ډرامو د سریالونو په شکل کې. باید د دغو مقابله وشي، اصلاحي پروګرامونه جوړ شي، بحثونه وشي، تر څو چې د خپل ځوانان له کلتوري یرغل وژغورو. ګورئ، که څوک چېرته نظامي یرغل وکړي، هغه د هغې سیمې نه لاړ شي، خو کلتوري یرغل که وشي، هغه اثرات بیا همدلته پاتې کېږي. د غفلت پر بستر خاموش مسلمانه، یو څو ورځې دنیوي ژوند الله تعالی ستر نعمت دی، پر تا یې پرزو کړی دی.
ترڅو د اخروي ابدي ژوندانه له نعمتونو څخه دې برخمن کړي. د محشر په ورځ به تر ټولو لومړی ستر نعمت که غواړې چې ترلاسه یې کړې د الله جل جلاله رضا وي. ته د الله تعالی د رضا د حاصلولو لپاره په دنیوي ژوند کې له عبثیاتو راوګرځه، غفلت پرېږده، د الله جل جلاله حکمونه پر ځان تطبیق کړه، لاس پښې خوله دې له بد کردار او گفتار څخه، سترګې او غوږونه دې له بد لیده کاته فلمونو او سریالونو کنټرول کړه. نو ان شاء الله تعالی ستا سره به د حشر په ورځ په دې پوښتنه کې ډېر اساني کېږي چې عمر دې په څه شي کې تېر کړ. اوس دې نو خوښه دا عبث عمل چې نه پکې دنیوي مفادات نغښتي دي او نه اخروي پرېږدي او که نه. قدرمنو اورېدونکو، له ملتیا مو مننه کوم. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شوې وي او د نورو سیاسي او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ په یوټیوب، فیسبوک او ټلګرام کې القلم چینل ولیکئ او د خپلې خوښې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. تر بلې خپرونې چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو په الله جل جلاله مسپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.